من رمضان میاشتې ته ورسوي او د رمضان چې به یې راغی حضور صلی الله علیه وسلم به څه وکړه شک د نر سره خپل لنډ کلک کړ وجې په دا پرتوات کې کلک وتړه څه مطلب مضبوط کړه وایقظ اهله خپل د کور خلک به بیدارول د کور خلک به څه کړه بیدارول واحیا لیله او د رمضان د شپې به عبادت کوي دا به څه کوي دا به کوم ورکړي ان شاء الله دا سپینګری چې سونه دی دا برخاست د رمضان کې کنځلې به درې ترجمات په پښمنی کې مو کوي دا هم ده کنه ول چې موږ تاسو مرګونی ویل بازارانو ورځنی ویل هغه هم ورځنی ویل دا به هغه روزه په ټول موږ د پښمنی مثلا په سبوردی باندې وخت ختمي د فرض نو موږ څه تاسو کوم په دغه سره باندې تاسو سره دې لپاره چې هغه پښمنی د خراب کوو په دې څه وسه تاسو کوي او چې په مشرانو کې نو څه په دوه څه دې دوه کړی نو څه په دوه او زنانه څه دې پاسې دي په دې کې درې به پاسې دي ته موږ نن په یارو ته په یووي په وسانه په چې په دا څه کوي دې په یو په سپیسیفیک تاسو په سپیسیفیک په کومه په دې څه درته او دا ټول ورته کور کارونه دي موږ ورباندې خلک دې په کورونو کې خبران دي زما په دغه زنانه کې کارونه دي دلته ساوي دي ته که خوشحال دي اته په دې کار دي دا څه کوي دا او چې ما هم شي او به دا ایمانانه د جماعت په تیاری کوي او ما هم په جماعت کې معمولونه په فرق راغلي او تا په دې کار وایي دي د بزرګ په اړه بل ځای کې وشته څنګه چې دا یو نه به د جماعت په دې کې دعا کوي چې ډېرې وي رښتیا وایي چې په راځي نه راځي ډېرې کې کنه نو خبرې شو ته ورکړو شو دا مې ټول ته درخواست دی نوجوانانو ته هم او بوډاګانو ته هم چې په روژه کې خپل خویونه سم کړي دې سم فرمایي چا چې روژه ونیوه ولم یرفث دته کې بېحیا خبرې ونه کړي ولم یفسق دته دې کې څه د ګناهونو کارونه ونه کړو ولم یسخر د کنځلې ونه کړي خیال دې کنځلې ونه کړي چا سره شر جګړه ونه کړه او تصویر د بلکې سره شرکی بلکې سره سکی شرکی نو دې د کوم چې ان صائم زما راځه او دې کوم چې دوه راځه دا هغه نه تیاری کې ډېر زما راځه زما ته دا نه مونږ درېګا څه شدي او درېګا په کور کې په ماحول کې په بازار کې په جماعت کې په بچه کې په دې کې د جګړو او شرونو نه هوښ نه دیره راځه دا چې په دې کې عبادت او تلاوت دې شي ذکر شي دعاګانې وشي ځان لپاره د امت لپاره خصوصا د خپل ملک لپاره دعاګانې چې الله دې حفاظت وکړي کوم خلک چې دې د بربادۍ د هدف لپاره په کومه طریقه دیږي چې کاری کوي الله تعالی ته هدایت وکړي او په هدایت په نصیب کې الله دې داوود نسبونه وکړي الله دې داوود زیات کړي چې دا ملک د دې حفاظت وشي ولې د دې ملک سره زموږ تاسو د ټول بقا د ټول سره دي بقا الله رب العزت دې دا من توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين